دا د یو کلنې ویزې اړوند وروستی ویډیو ده. ګڼ شمېر کسانو پوښتنه کړې چې آیا بیا امکان لري چې یو کلنه ویزه دې لکه پخوا غوندې خلاصه شي او هر څوک دې وکولی شي یا د ویزه دې واخلي، او آیا بیا امکان لري چې یو څوک دې مثلا په یاده ویزه باندې تګ راتګ وکوي. ما ګڼ شمېر نورې ویډیوګانې هم په یاد موضوع باندې یا یو کلنې ویزې باندې چمتو کړې وې. په هغه کې ما ویلي ول چې یو کلنې ویزې بشردوستانه ویزې وي او هغه د همغه موقت وخت لپاره وي. د دې نه مخکې سودان، فلسطین، سوریه، لبنان او یو شمېر نورو هیوادونو ته هم کله چې په یادو هیوادونو کې حالات نامناسب شوي ول نو دغه ویزې ورته خلاصې شوي وي چې بیا د وخت په تېرېدو سره بندې شوې او نورې یا د ویزې ورته خلاصې نه شوې. د دغه ویزو هغه بڼه چې ده بشردوستانه ویزه ده، نو دا نورمال حالاتو کې چاته نه ورکول کېږي. هغه یو شمېر خلک چې هغه وخت کې کله مثلا په افغانستان کې فتح وشوه نو دیدو یو شمېر خلکو به ویلې چې ګواکې ژوند یې په خطر کې ده، نو دغه ویزه همغه کسانو ته په نظر کې نیول شوې وله. اوس خو الحمدلله په وطن کې امن دی، امان دی، نو څوک چې په یاده ویزه غواړي افغانستان ته لاړ شي نشي کولی. دې ویزه هغه موخه چې ده دا نه دی چې یو څوک دې مثلا په دې ویزې باندې تګ راتګ وکوي. دا موقت وخت لپاره وه او څوک چې مثلا افغانستان ته غواړي لاړ شي نو 2 کلنه ویزه دې واخلي او نور دې نه په تمه کېږي چې ګواکې دا ویزه به بیا خلاصه شي، ځکه دا ویزه چې وه موقت وخت لپاره وه، هغه موقت شرایطو لپاره وه، هغه شرایط خلاص شول. او بل مهمه خبره دا چې دغه ویزې هغه بڼه یا موخه دې دپاره دی چې په موقت ډول باندې یو څوک یو چېرته استوګن شي. دا ویزه دې دپاره نه ده چې یو څوک دې واخلي او کار دې پرې وکړي. هغه څوک چې په دغه ویزې باندې کار هم کوي که چېرته دولت ترې خبرېږي نو ګڼ شمېر جریمه یا مخالفه ورکوي. نو کوښښ وکړئ چې یا د ویزه که لرئ نو 2 کلنې ویزې ته یې واړوئ او بیا که هوډ یا ټکل مو د هېواد د تګي او هېواد ته بیا لاړ شئ. مننه.